په واتس اپ کې موږ کال بلاکینګ څنګه کوو یعنی چې موږ واړو چې په واتس اپ کې زموږ سره کوم خلک په کنټیکټ لیست کې نوي زموږ سره نمبر نوي سیو نامعلوم انون کال وي دا ټول موږ ختم کوو موږ تاسو کال داسې نشي کولای چې د چا نمبر موږ سره سیو نوي یا موږ واړو چې زموږ سره په کنټیکټ کې کوم کسان دي دینه موږ خاص کسان سلیکټ کوو چې دا موږ کال نشي کولای او مونږ بلاک هم نکو مطلب هغه نور زم سره ان بلاک په واتس اپ کې خو بیا هم مونږ ته کال نشي کولای یا کومه دا غواړو چې زموږ سره په واتس اپ کې هیڅوک هم مونږ ته کال نشي کولای صرف او صرف مونږ ته میسیجز کولای شي دا ټیکسټ میسیج ټایپ کولای شي نور مونږ ته هیڅوک هم کال نشي کولای دا ټول سیټینګونه مونږه په واتس اپ کې څنګه کوو ا طریقه ته خایم نو ویډیو را سره شیر کی او لایک را سره هم کی او ویډیو را سره اخیره پوری وګورئ اوس دلته ګور تاسو ته د سکرین ریکارډینګ او دا ټوله طریقه ته خایم نو را سره ګورئ دلته کې اوس ګورئ دا ډېر زیات آسان سیټینګ کیږي نو ګورئ کومه چلته کې په واتس اپ کې د سیډر شه جی بي وي پینګ وي نو پای کې در سره دنه خپل سیټینګ وي خو په نارمل واتس اپ چې کوم وي واتس اپ دی واتس اپ بزنس پای کې دا سیټینګ نه وي دا موږ ځان سره دی اپ په مدد سره کوو نو څنګه به کومه دا شي دلته موږ راشو ګوګل پلی سٹور ته ګوګل پلی سٹور ته موږ راشو دلته موږ سرچ کو واټس بلاک کال د شي زبدلته کې دا ټایپ کوم سروي کوم دلته دویم نمبر اپلیکیشن تاسو ګورئ درې واټس بلاک کال فار واتس اپ ګورئ دبل د کلیک کوم دا ما څنګه سره کلیک کو دی اپلیکیشن تاسو ګورئ 5000 ډاونلوډ سے دی 3 MB دی دینه تاسو او پیجنه دا به زه کلیک کوم انسټال دا به ځان سره داسي په موبایل کې سیو کوم نو چې دا ډاونلوډ شي دا سیټینګ او دغه طریقه تاسو ته خایم چې د کې وسنګ موږ دا اکال بلاکینګ کو پته کې د سړي طریقې کې کته سو یو خاص یو کس سره کوي چې د دې ماته کال نشي کولای نو کوم چې سو کوم بلاک کو هغه د سینې چې هغه په شو کېږي چې دا موږ بلاک کو هغه هم سره ان بلاک وي اس ام اس په کولای شي خو سره پر سره په کال نشي کولای موږ ته دا ما سره ډاونلوډ شو اوس با زرا شمه دلته کې او د اپلیکیشن ځان سره کولاو کوم ګوري وته دا بدل کې کولاو کوم بلاک کالز په بلاک کال سیما کلیک کو د مازر د اپلیکیشن بدن سره کولاو کو دا ګوري ما سره بلاک وایس اینڈ ویډیو کالز دا اوپن شو بلته دا الو باندې کلیک کوم دسي دا ما الو کو اوس بس کوم دلته کې دلته زرا شم دی بل اپشن تاسو ګورئ ته لیکل لیټس گو دا باندې کلیک کوم دا ما کلیک کو د ما سره راغله د سکیپ کوم د کراس باندې کلیک کوم اوس ګورئ دا ما ته وای چې دا تر کم واتس اپ ته پر اکټیو کې په دې بل سر کې تاسو ګورئ په دې بر مکمل سر باندې نو زه غواړم چې دا واتس اپ بزنس لپاره اکټیویټ کیږي دا عام واتس اپ ته پر نو چې دوه لپاره د اکټیویټ شي ما سره تاسو ګورئ د دې پرمیشن راکا نو پرمیشن ما کلیک کو نوټیفیکیشن ایکسس ته دلته کلیک وکم دا بہت داسي الاو کوم دلته الاو باندې کلیک وکم پرمیشن ته ما ورکو د خپل واتس اپ اوس به وکم داسي بیک بارا شمه اوس ګورئ د اډ سره دا د موږ د سکیپ کو د واتس اپ لپاره مې هم انیبل کو د واتس اپ بزنس لپاره مې هم انیبل کو یعنی په دوه واتس اپ کې د سیټینګز کول غواړم اوس به زرا شمه دا ما ته ښایي چې انکمینګ وایس اینڈ ویډیو کال کوم چې ما ته راځي نو کدا زه بلاک کوم د شي دی وینو کلیک وکم اوس دلته کې لاندې سیټینګ ته دا به دین ان کم دا ګورئ د اوټ ګوینګ به زه پرېږدم او دا انکمینګ کوم چې ما ته راځي دغه زه بلاک کوم اوس ګورئ دلته کې زرا شمه دا دی کسټمایز بلاکینګ نو اوس ګوره بلاک فار ایوری ون نو که په دې اپشن باندې موږ د کلیک کوو نو موږ ته واتس اپ کې هیڅوک بیا کال نشي کولی صرف اس ام اس به کولی شي کال به هیڅوک هم نشي کولی دویم اپشن دی بلاک فار یور کنټیکټ اونلی که دا ما دویم کې کو نو ما ته به صرف کومه زما چې په کنټیکټ لیست کې دا کومه خلک دي سیو دي نمبر دا به کال نشي کولی نور عام خلک کولی شي چې نمبر یې نه سیو که په دریم اپشن ته کلیک کوم په دې کې دا اپشن داسې پرېږدم دا دی بلاک فار اننون پرسن اونلی نو اوس کوم خلک زه نه پیژنم ما سره نمبر نه دي سیو نو که هغه ما ته کال کوي نشي به کولی کال به ډایرکټ په خپل ریجیکټ کېږي چې کوم خلک نمبر ما سره نه سیو اننون نامعلوم وي نو هغې کال به ادا کېږي دا دریم سیټینګ دی ګوره سپیسیفیک بلاکینګ اوس که زه غواړم چې یو خاص کسان دي خلک دي چې یار هغه نمبر ما ته معلومې دي زه هغه بلاک کوم چې دغه ما ته کال نشي کولی دا ګوره ایډ فرام کنټیکټ به ووایم یا ویو بلیک لیست دلته کې ایډ فرام کنټیکټ چې زما کنټیکټ لیست ټول ما ته راوړي دا کې نه بزا نمبر یالته کې سلیکټ کوم چې دا کسان دي ما ته کال نشي کولی او یا دلته کې وګورئ دا لیګل مته فار وایس اینڈ ویډیو کال د دوه نو سلیکټ چې دوه څوک نشي کولی دغه سټینګونه دي اوس کومه ایوری ون کې داسې پرې خو دو داسې خو دې نه به کو تم د اپ میوانو داسې
نو اوس کو دا سیټینګ ما وکړو نو اوس کماته سو کو واتس اپ بزنس ته کا نارمل واتس اپ دی اس ام اس په کولای شي او کالو ماته بالکل نشي یو قسم نشي کولای یا که زه په دریم اپشن کې فریدم په انون کې نو کوم خلک چې صرف زنه پیژنم او ما سره په کانټیکټ لیست کې مطلب دسی د دریم اپشن چې کوم دا کې کلیک کوم نو چې کوم انون خلک د ما سره نمبر نه دي دا ما ته کال نشي کولای او د کانټیکټ لیست داخله چې کوم دي دا ما ته کال کولای شي نو امید لرم ویډیو ستاسو خوښ وي زموږ موټیویشن لپاره ویډیو لایک کړئ د خپل مرګرو سره هم شیر کړئ او ان شاء الله ملاقات به کیږي په بل نوې ویډیو کې د لوی الله په امان